د ساړه موسم را رسیدو او د هوا ککړتیا څخه د اندېښنو په زیاتېدو سره هم مهاله د کابل ښاروالۍ د مني موسم نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. د دې بنسټ مسؤلین وایي پلازمینه کې د سمسورې فضا پراختیا او د هوا ککړتیا کموالي په موخه ټاکل شوې ده. په دې کمپاین کې 100,000 مثمره نیالګي په بیلابیلو سیمو کې کینول شي. ښاروالي کابل ان شاء الله العزیز د دغه آغاز نه وروسته په یوه میاشت کې دننه 100,000 مختلف نوعه بوټي به د کابل په مختلفو واټونو کې او یا په مختلفو تپو کې او په غریزو علاقو کې وکري. شهر کابل یک شهر سرد و هوای شهر کابل نهایت سرد است و نیاز داشته ما سرسبزی داشته باشیم که مقاومت برف و بارش و هوای سرد را داشته باشه. الحمدلله که مسئولین به وقت متوجه شدند و این یک ابتکار بزرگ و جدید است که به همشهریای عزیز کابل عرضه میشه. د کابل ښاروالۍ سره له دې چې هیواد کې د سمسورو سیمو پراختیا لپاره له هڅو خبر ورکوي، له هیوادوالو هم غواړي د مثمره نیالګیو په کینولو او له زرغونو ساحو څخه ساتنه کې فعاله ونډه واخلي. این را گوشزد کنم به مردم که شاندن درخت عمل انسانی، عمل اسلامی است و قطع درخت که اگر به قصد باشه یک فساد فی الارض است. قرآن کریم گواهی بر این است. یو شمیر هیوادوال هم د نیالګیو کینولو کمپاین له پیله خوښي څرګندوي او وایي دا اقدام د هوا ککړتیا کموالي لامل کیږي. خاک نیست، گرد نیست، سبزه را که میبینیم رویه برام آمده. این گپای خوب عزیز دیگه از مردم از شهریان کابل از باشنده های منطقه در نگهداری از این منطقه در کوشش از این باشن که نهالا را شاخچه هایشان نشکنانند. سرسبزی خودش یک رول بسیار مهم دارد، بر علاوه از اینکه در قسمت پاکی هوا رول دارد و به خاطر صحت ما شما هم رول مهم دارد. امیدوار هستم که کارها از این خوبتر شود. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته تر دې دمه میلیونونه میوه لرونکي او غیر مثمره نیالګي پلازمینه کې کینول شوي چې د هغې سم خړوبولو لپاره یې هم برنامې تر لاس لاندې نیول شوي دي.